الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د صحیح بخاری هفتوار درس په سلسله کې بنن انشاءالله کتاب الوصایا نا یو څو حدیثونه بیانو. نن په دې سبق کې ټولن اول باب امام بخاری رحمه الله راوړی دا باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب، آیا خزی او بچی دا په خپلوانو کې یعنی قرابتدارو کې شامل دي او کنه دي شامل. اصل کې امام بخاری رحمه الله دا حدیث دې د پاره راوړی دا لکه ترجمه الباب د دې دا چې خپلوان چې دي که اغا پاس دیو کلان دی پلار نیکه تر ماما ترور وغیرہ دا دومره بچی دا ټول په خپلوانو کې شامل دي. نو حدیث راوړی دا عن ابي هريره رضی الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې کله دغه آیت نازل شو چې وانذر عشيرتك الاقربين، چې تو ويروا اغه نږدې خپلوان. نو نبی علیہ السلام چې کله دغه آیت ور باندې نازل شو نو قام رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیہ السلام ودریدو. قال نوی فرمایلو یا معاشر قریش، اے د قریش ډلې. قریش شوکو، قریش د نبی علیہ السلام قبیله وا، د نبی علیہ السلام خیلو، د نبی علیہ السلام خاندانو. نو هغه ته مخاطب شو چې اے د قریش ډلې او کلمتن نحوها اشتروا انفسکم، یا دسی ویلو چې خپل ځانونه بچ کئ. اشتروا انفسکم دیږي کی معنا دا خپل ځانونه بچ کئ. لا اغنی عنکم من الله شیئا، ز د الله تعالی په حضور کې د تاسو هیڅ پکار نشم راتللې، یعنی قیامت پورې چې ز تاسو نشم بچ کولای د الله د عذاب نه. نو دې د وجه نه تاسو خپل ځانونه په خپل بچ کړئ. نو څه مطلب دا؟ یعنی تاسو چې ایمان راوړې دا نو ایمان نه بعد خپل اعمال درست کړئ، خپل کارونه ټیک کړئ، نیک عمل وکړئ. او څومره چې نیکی د پاره لوازمات دي چې هغه کې ټول نول ایمان دا، به اخلاص دا، به د نبی علی السلام طریقہ دا. نو کداغه شان دي کارونه مو وکړل نو ټیک تا کني ز تاسو الله د عذاب نه نشم بچ کوله. بیا و فرمایلو چې یا بنی عبد مناف، اے د عبد مناف اولادا. دا اوس لګ هغه نږدې خاندان دی، مخکې ټول قریش مخاطب کړو، اوس هغه نږدې خاندان چې دا بنی عبد مناف چې نو دا د نبی علی السلام هغه څلورمه پیړۍ و پاسه هغه ته مخاطب شو چې اے د مناف اولاد، اے د مناف قبیله، اے د مناف خاندان، لا اغنی عنکم من الله شیئا. هغه ته هم دغه شان دی ویلو چې زه تاسو الله نه نشم بچ کولای. نو خپل ځانونه ټیک کړئ، خپل اعمال ټیک کړئ. یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس چې دا د عبد المطلب زوی دا رضی الله عنه، نبی علیہ السلام تر دا.
دا ډیر نږدې شو، بالکل یو کور ته خبره راغله. لا اغنی عنک من الله شیئا، هغه ته هم دا خبره وکا چې اے تر ز تاسو الله نه نشم بچ کوله، نو خپل اعمال درست کړئ. ویا صفیه عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم، او اے صفیه رضی الله عنها چې دا د نبی علی السلام ترور دا، د پلار خور دا، او د نبی علی السلام ترور شولا، هغه ته هم دا خبره وکړه چې لا اغنی عنک من الله شیئا، چې زتا د الله عذاب نه نشم بچ کوله. یعنی د مور چې کوم د پلار چې کوم خاندان دغه ته هم دا خبره وکړه. ویا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم، او اے فاطمه رضی الله عنها چې دا د نبی علی السلام بچی دا، سلینی تمانه سوال وکا ما د هغه شی ته څه غواړي، یعنی ته څه غواړي ما نه وغواړه، مې مالی د ما د مال، یعنی مال کمانه غواړي، دنیا کمانه غواړي، نو زه در کولای شم. لا اغنی عنک من الله شیئا، لیکن قیامت پورې زتا د الله عذاب نه نشم بچ کوله. ګوره دا د نبی علی السلام خاندان دا، د نبی علی السلام مشران، د نبی علی السلام قبیله، د نبی علی السلام کور، د نبی علی السلام بچی، د نبی علی السلام تر او ترور، دوی د نبی علی السلام دا خبره کوي چې تاسو خپل اعمال درست کړئ، کني زه قیامت پورې چې تاسو الله نه به نشم بچ کوله. نو په دې حدیث کې اصل کې امام بخاری رحمه الله مطلب امدا شولو چې د څومره رشته چې نبی علی السلام مخاطب کړلې دا په خپلوانو کې راځي، دا په رشته کې راځي، دا یو خبره، دا خو ترجمه الباب شو. خو په دې حدیث کې یو ډیره خاص خبره ده که تاسو سوچ کړئ وي ور باندې، او تاسو به سوچ ان شاء الله رسیدلې وي دې خبره ته چې هغه کورینۍ چې هغه د نبی علی السلام خپل کورینۍ ده، هغه نبی علی السلام ورته فرمایي چې زه تاسو قیامت پورې نشم بچ کوله. او بیا نن که یو کس دا خبره وکي چې زه خو ما د نبی علی السلام خاندان سره تعلق ته، زه سید یم، زه قریشی یم، او زه خونزاده یم، زه صاحبزاده یم، زه بخاری یم، دا ټولې رښتې دي چې روانې دي، خاندانونه دي د نبی علی السلام. نو دوی د پاره هم دا خبره ده چې که تاسو ایمان درست وي، د تاسو عقیده درست وي، د تاسو اعمال درستی خو ټیک تا کنه وی، نو نبی علی السلام تاسو قیامت پورې نشي بچ کوله. یو غریب سړی، یو عام سړی، یو مزدور سړی، یو فقیر سړی، خو چې دغه عقیده درسته ده، دغه اعمال درستی، دغه اخلاص صحیح ده، د نبی علی السلام طریقای صحیح ده، نو دا به جنت تلاړ شي. خو کایو ډیر لوی سید دا او پیر دا او بزرگ دا او قریشی دا او بخاری دا او صاحبزاده دا او خونزاده دا، خو چې اعمال درست نه دي، عقیده درست نه ده، نو نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو نشم بچ کولای د الله د عذاب نه. اوس راشي بل حدیث دا، باب قول الله تعالی وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، تاسو ازمایش وکي په یتیمانو باندې کله چې هغه ورسیږي بلوغت ته. فإن آنستم منهم رشدا، کچری تاسو پاغوي کې عقل مندي او خيارتيوب ولیدلا، فدفعوا الیهم اموالهم، نغوی تخپل مالونه ورکو. بیا اصل کې دا قرآن پاک یو آیت ته په سوره نساء کې چې کله یتیمان وړوي مشومان وي او دا غوي د وراثت مال لا پیسې دي جایداد، نو دا غوي ته مه حواله کوي، ځکه چې وړي دی به دا ضایع کی. چې کله لوی شي عقل ځای ته ورسیږي او خيار شي، نو بیا ورته د خپل مالونه حواله کوي. دا امام بخاری رحمه الله د دې حدیث هغه باب نوم دا یخدا. اوس دې کې ذکر شې دي حدیث کې ان ابن عمر رضی الله عنهما، عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت تا ان اباه تصدق بمال له، چې د عبد الله ابن عمر پلار چو، نو پلار څوک؟ عمر رضی الله عنه، د پلار عمر بن خطاب.
هغه نبی علیہ السلام په زمانه کې څمال صدقه کړو. وکانه یقال له سمغ وکانه نخلا، د کجورو باغو چې د دې باغ نما وا باغ سمغ، د باغ نما د سمغ د یو باغو. او نبی علیہ السلام په زمانه کې عمر رضی الله عنه دا صدقه کړو. د دې کیسه څنګه وا کیسه د سیوا. فقال عمر رضی الله نبی علیہ السلام ته دا خبره کړی وا، یا رسول الله انی استفدت مالا، اے د الله نبی ما ته څه مال ملاو شوی دا، څه جایداد رته ملاو شوی دا. وهو عندي نفیس، او ډیر خپل مال دا او ډیر مزیدار مال دا. فاردت ان اتصدق به، خود ما اراده ده چې زه د الله په لارې کې ور کوم، ځکه چې دا ډیر مزیدار باغ دا د کجورو، نو زه غواړم چې دا مال دا باغ د الله په لارې کې ور کوم. فقال النبي صلی الله علیه وسلم تصدق باصله، نبی علیہ السلام ورته په جواب کې و فرمایلو چې ته دې مال اصل چې دا صدقه کا، د مال اصل صدقه کا. لا یباع ولا یوهب ولا یورث، نو دغه باغ چې دا به نه خرڅولې شي، نه به چاته تحفه کې ورکولې شي، او نه به دا چاته په میراث کې ملوي. یعنی تا خو صدقه کړلو، نو دا مال شو د اسلام، دا مال شو د غریبانو د فقیرانو، نو دا به نه به خرڅيږي، دا باغ به څوک خرڅي نه بیا، او نه به دا باغ چاته تحفه کې ورکولې شي، او نه به دی باغ څوک وارث وي، ځکه چې دا اسلام او دین ته او نبی علیہ السلام ته حواله شو. نو اوس به څه کېږي دی باغ سره؟ دا خو به میوه بنیسی، کجوري بنیسی، فایده به ملويږي، دې سره به څه کېږي؟ ولکن ينفق ثمره، لیکن د دې میوه چې دا نبی علیہ السلام ورته فرمایلو دا به په کار کې راتلل شي، د دې پیداوار د دې میوه دا به په کار رچی، دا به څه شي کې په کار رچی. فتصدق به عمر، نو نبی نو عمر رضی الله عنه چې دا دغه باغ دای وقف کړلو، دای حواله کړلو. فصدقته ذلك فی سبیل الله، نبی څوکړو نبی عمر رضی الله عنه دغه باغ چې دا د الله په لاره کې صدقه کړو. وفر رقاب، او د غلامانو ازادي د پاره، والمساکین، او غریبانو د پاره، والضيف ملمنو د پاره، وابن السبيل، او مسافرو د پاره، ولذل قربا، خپلوانو د پاره. ولا جناح علی من ولیه ان یاکل منه بالمعروف، او نشته ګناه په هغه چا باندې څوک چې د دې باغ نگران مقرر شي، چې هغه د دې باغ خیال ساتي، هغه د پاره هم څه ګناه نشته، کغه د دې کجورونه د دې باغ میوې نه څه خوراک کوي، خو په معروفي طریقې سره. او یو کلا صدیقه غیر متمول، او یا د خپل ملګرو ته هم ملګرو باندې هم خورول شي، خو په شرط دی چې دا مال به جمع کوي، دا چوک دا به ذخیره کوي، نه څوک دینه به د څه फायदा نه اخلي چې دی باندې دنیا را ډیره کی. نه دا مال د دې باغ چې څومره میوه ده دا به د غلامانو ازادي د پاره استعماليږي، دا به غریبانو د پاره استعماليږي، دا به ملمنو د پاره استعماليږي، دا به مسافرو د پاره استعماليږي، دا خپلوانو د پاره. او هغه څوک چې د دې مال نگرانی کوونکی وي، هغه هم په دې مال کې دا خوړل شي، استعمالول شي، ملګرو ته هم ورکول شي. یعنی دا باغ چې دا د چکومي وقف کړي دا، نو د دې باغ نگران تاسو ورته مقرر کو. د دې مطلب اصل کې دا ده چې کوم بیت المال دا یا کوم شی چې وقف تا دته یو نگران مقرر کې چې هغه د دې خیال ساتي، او د باغ چې کومه میوه ده دا به تقسیمیږي، دا به یو کس نه وي، دا به تقسیمیږي، او چې چا باندې تقسیمیږي هغه ټول ځایونه په دې حدیث کې نبی علی سلام و فرمایلو.
اوس راشي بل باب تا باب قول الله تعالی. اوس بیا بل باب چې دا امام بخاری رحمه الله د قران پاک یو آیت هغه په دی باب باندې یخیدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. بشک هغه خلق چې د یتیمانو مال په ظلم سره خوري انما ياكلون في بطونهم نارا. دا خلق چې دی دا په خپل خېټو کې اور اچي، یعنی څوک چې د یتیم مال خوري دا په خېټو کې اور اچي. دی باندې تفصیل سره خبره ما روزانه چې کوم 10 منټه ترجمه مونږ کوو هغه باندې ما یتیم سره د یتیمانو باره تفصیل سره ما د یتیمانو باره کې خبره کړې ده. خو مختصر دا څوک چې د یتیم مال اخري، چا چې د یتیم مال قبضه کړو، چا چې یتیم سره ظلم وکړو، چا چې د یتیم حق وخړلو، نو دا د څه شو لکه د په خپل خېټه کې ور واچولو، د جهنم ور. وسيصلون سعيرا او ډیر زرد چې دا به وسیږي. اوس ګوره حدیث تا ان ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره رضی الله عنه نے روایت تا چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي اجتنبوا السبع الموبقات، چې تاسو و قسمه ګناهونو نه ځان بچ کئ. اچھا خو ګناهونه ډیر دي، نور ګناهونه نبی علیہ السلام په نورو ځایونو کې ذکر کړی دي، الله رب العزت په قران پاک کې ذکر کړی دي. خو په دې حدیث کې و ځایونه او و کارونه او و ګناهونه نبی علیہ السلام خیلی دي چې دین ځان بچ کړي. قالوا یا رسول الله وما هن. صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې اې د الله نبی هغه کوم ځایونه دي و؟ قال ان نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې ټولو نه اول الشرک بالله، الله سره شریک جوړول، یعنی توحید نه منل، په توحید باندې خپل ژوند نه تیرول بلکې شرک کول، الله نه علاوه بل چا نه مدد غوښتل، الله نه علاوه بل چا ته سجدا کول، الله نه علاوه بل چا نه دعا غوښتل، الله نه علاوه بل چا باندې توکل او باور کول، الله نه علاوه بل چا سره پناه خستل، الله نه علاوه بل چاته سر ټټول. د څومره چې به ځایونه دي، کغه انسان دا او کا بت او کا قبر دا او کا زیارت دا او کا پیسې دا او کا هر څه دا، دا به صرف الله پاک سره د دې تعلق تا، ځکه چې الله سره شریک نشتا، نو الله سره به شریک نه جوړوي. دویمه ګناه والسحر، جادو بنه کوي. جادو لویه ګناه ده، په خپل جادو کول یا جادوګر ته تلل، په چا باندې جادو کول یا په جادو باندې یقین کول. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی جادو باندې یقین مطلب دا نه ده چې جادو معنی شي، ځکه د جادو ذکر په قران کې راغلی ده، جادو شته ده، خو جادو باندې داس یقین کول چې دا هر څه جادو کوي، نه جادو نه کوي، دا الله کوي. څه کوي؟ الله رب العزت کوي. خدا جادو د وجه نه کوم کار وشي په دې کې اصل کې الله یو امتحان کوي، یو ازمایش کوي چې دا خلک څه کوي. ګوره دا په جادو ایمان راوړي که په ما ایمان راوړي. دا ګوره دا جادو وشولو، دا به جادوګر پسې چی خپل جادو ختمولو د پاره کدا قران پاک تر چې قران زری سره جادو ختمي. دې کې الله ازمایش کوي بیا. او بیا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، او د یو کس قتل کول چې هغه قتل کول الله حرام کړی دي. یو خو هغه کس ته چې هغه قتل کول حرام نه دي، لکه کافر سره جهاد کول، لکه څنګه نن سبا فلسطین کې یو خپل جهاد شروع ده، نغه کې يهوديان قتل کول دا څه ګناه نه ده، ثواب ده. خو هغه یو کس چې هغه هیڅ ګناه نشته، داغه مرګ الله حرام کړی ده، او هغه قتل کول، دین ځان بچ کول. واکل الربا، سود نه ځان بچ کول. او مو هغه بد قسمت خلک یو چې د مو ټول معیشت په سود باندې روان ده، د مو ټول کارونه په سود باندې روان دي، مو ټول بانکونو نظام په سود باندې ده. واکل مال الیتیم، او د مال یتیم خوړل. دا اوس ترجمه الباب ده چې مال یتیم خوړل د عملویا ګناه ده، دینه ځان بچ کړه. نبی علی السلام فرمایي وتولي يوم الزحف، او بلات جنگ په وخت کې تختیدل، عام جنگ نه، جهاد. جهاد په وخت کې کفر ته څټ اړول او تختیدل،
یو قرآن کې الله تفصیل خیله دی، یو خدا شه ورستو کې دل دی چې تور تلیار بدل کی یا ته کافر سره چل کئ ځای ورته بدلې هغه بیل شه ده نه. ته منډه کې ونه لاړ شي و تخدید جهاد میدان سکوټ پیری دی و ډر شولې، دا لویه ګناه ده. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، او په هغه مؤمنان خزي چې هغه پاکي خزي دي، ا مؤمنه خزي دي او هغه به خبره خزي دي او تور باندې د زنا الزام ولګوي. یو خزب یا به خبره وي، سره خبره نه وي، سره بغه دا کار کړي نه وي، او بهر خلک به خبرې کوي، کورونو کې به خزي خبرې کوي چې فلاني خزه د سیدا او فلاني خزه د سیدا، ما د رشتہ ځکه ختمه کړه چې دا خزه د سیوا، او ما د سیدا د فلاني د سیدا او فلاني خاندان کې خد، دا ټول سخت ګناهونه دي. چا باندې کې دا قسم تهمت لګول او که پچا کې غلطیم ده ته ما یا پردا اور باندې راوړه. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو په دنیا کې خلکو باندې پردې راوړي، الله په قیامت کې په تاسو پردا راوړي. هیڅ کوم ګناه نه پاک نه ده. موږ ډېر ګناګار یو چې زه د بل ګناه بر بندوم، بل ګناه خلکو ته خیم، خپل ځان منعي ده چې زه څوره ګناګار یم. نو په بل مسلمان باندې پردا راوړل دا یو لوی اجر ولا کار ده. خود بل مسلمان پردا را بندول یا هغه خزه چې هغه غریبه هیڅ نه ده خبره، یو ساده خزه ده، مسلمانه خزه ده، مؤمنه خزه ده، او خلک ور باندې د زنا تهمت ولګي، د بدکاری تهمت ولګي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا خبره دا هم ډیره لویه د ګناه خبره ده. الله دې په دې سبق باندې موږ ته پویا او الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما یا الله تعالی دا کوم سبق چې مو ویلو دا په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله تعالی په دې باندې عمل کولو توفیق را ترا کړي. یا الله څوک بیماران دي ته ورته شفای کامله او عاجله ورکړي. یا الله څوک قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي. یا الله څوک بیا اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. یا الله د چا اولاد تشتا اغه نیکملی کې دینداری کې. او یا الله تعالی فلسطین مجاهدین سره مدد وکړي. یا الله فلسطین اغه زنانا مشومان اغه بوډاګان ضعیفان یا الله تعالی غوي سره مدد وکړي. او یا الله تعالی متلیار کولاو کې چې په دې پاک اسمه کې باندې دغه پاک جهاد کې عملاً حصہ واخل. یا الله دا سوال کوو ته ځنه سوال کوو یا الله چې په دې جهاد کې یا الله تعالی مو د پر لیار کولاو کې چې مو پکې حصہ واخلو. او یا الله تعالی ته د مسلمانانو مشرانو ته هدایت وکړي چې دوی اتفاق وکړي د اسرائیلو خلاف، د يهوديانو خلاف، د امریکای خلاف. دا خبره پټوي دي مخلق، حالان کې امریکا کلم کل لګیا دا او هغه دا وینا کوي چې زه د اسرائیلو ملګری یم او اسرائیلو ته وسلې ورسولې، اصلاحي دورې وکړلې، یوې ورځې وزیر رواني، بلې ورځې رواني، ملاقاتونه کوي. او څومره چې د کافرانو ملکونه دي خصوصا د امریکا او یورپ ملکونه دا غوي سره شانه بشانه ویلار دي. نو یا الله د مسلمانانو حکمرانانو په زړونو کې د اسلام جذبه پیدا کړي، د اسلام غیرت پیدا کړي، ایمانی غیرت پیدا کړي چې د کفر خلاف، يهوديانو خلاف، اسرائیلو خلاف دوی اسلحه را واخلیم. دغه د اسلحه وخت د اسلحه مونږ به څه لپاره جوړ کړی دا. یا الله دوی ته همت ورکړي، دوی ته حوصله ورکړي. یا الله دوی کې د ایمان او د اسلام غ جذبه پیدا کړي. یا الله ترحم وکړي، یا الله ته مهربان شي. او بل خاص خبره دا د خبره ز کوم عام ازین کې راغله چې عام خلک دا خبره کوي چې کا مجاهدینو حمله نه وکړي نو اسرائیلو به دا ظلم نه وکړي. دا ډیره غلطه خبره ده. دا ډیره غلطه خبره ده. دا دغه پروپاګاندا، دا کفر دا پروپاګاندا کوي. مجاهدینو خو حمله نه وکړي، اسرائیل خو په کالونو نه لګیا دي په دوی باندې حمله کوي. کالونه سونه کالونه وشولو چې دا فلسطین مسلمانان سټ کړلو، تباہ کړلو، برباد کړلو، بیت المقدس اور نواخستو، فلسطین اور نواخستو. دا خو دوی مجبور شول چې دا شی حمله وکړه. دا حمله ته اوسم نه وکړي نو بس دا نور تبعی به هم کوله. دا خو ډیر خو شول چې دا حمله ور باندې وکړه. دا خو ډیره ضروری و دا حمله کول. دا گزار خو به یو ور دوی کوله. او دام تاسو تسلی لري چې عام خبرونو کې دا خبر رسی چې اسرائیلو
ډیره ګټه وکړله، یعنی ډیر خلک یې مړ کړو، مسلمانان شهیدان کړو. خو دا خبره دوی نه راولي چې دوی څومره مردار شول. په زرګونو فوجیان پکې مړ شوي دي، مردار شوي دي د اسرائیل او يهوديان. خدای دا پټایي. په سونو ټانکونه د دوی تباه شول، جزونه دوی تباه شول، سکولونه یې چټیانی دي په اسرائیلو کې، بازارونه یې بند دي، سپټالونو ته څوک نه راوځي ډار نه، ټول خلک په کورونو کې غلي کې نولې دي. دا څه معمولی فتح ده؟ اصل فتح، اصل کامیابی دا د مجاهدینو ده. دا تاسو یاد ساتئ، د اصل کامیابی اوسه پر مجاهدین کامیاب دي. دا خاصه په ظاهرن متا د يهوديانو میډیا، د میډیا ټول د مغوی په لاس کې ده. دوی متا هغه شیخ ای چې الله اسلام خو تباش، الله مسلمانان خو تباش نه دي تبا. دا الحمدلله د جنت ته لاړل، د جنت ته لاړو، دوی ته الله تعالی جنتونه ورکړي. نو دې د وجنا کامیابی دا ان شاء الله د مجاهدینو دا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین. پچېږه ما دعا یایو ان شاء الله.